تبلیغ والا ملګری اکثر ناپوهي ډېرې ناپوهه خبرې کوي ځکه غریبانان عوام خلک دی که نه څوک چاوډي نه راپاڅېدلی دی څوک د جوارۍ د مجلس نه راپاڅېدلی څوک د نشو والا مجلس نه خو کله کله بعضې مثالونه ښایسته وایي بعضې خبرې ښې دي ښې خبرې به د هر چا مني اگر چې تبلیغ والا ملګرو کې ناپوهي ډېری څه عالمان خو نه وي چې ګینې علمونه یې کړي نه ولا قرآن ورځي نه حدیث ورځي نه ترجمې کړي به دغه یو څو خبرې یادې کړي ساده ساده خو په دې ساده خبرو کې یو خبره ډېره قیمتي ده هغه دا ده چې دا زموږ د اهل حدیثو الحمدلله منهج دی دا خبره وایي ورونو وایي موږ په دې کلمه کې د الله تعالی سره وعده کړی دا خبره هم ترې اورېدلې موږ په دې کلمه کې د الله تعالی سره وعده کړی چې الله ستا حکمونه به منو او ستا د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د مبارکو طریقو تابعداري به کوو موږ وایو دا زموږ منهج دی د اهل حدیثو الحمدلله دقه موږ وایو الله دې په ټولو د عمل توفیق ورکړي تبلیغ والا هم زموږ ورونه دي او ټول چې څومره مسلمانان واقعي چې موږ دا وعده په دې کې کړې دا خبره صحیح ده دا بالکل حقیقت کلمه چې دی ویله دا یو اقرار تا وکړو یو لوز دی وکړو په دنیا کې ته چا سره شټامپ وکړي چاله یو د ځمکې انتقال ورکړي تښتېدی ته نشي د انسان ته ګیرې شل خلک دې ملامته کوي نو چې ته د الله سره اقرار وکړي په کومه تې تښتې تا د الله سره اقرار لوز کړی په کومه تې تښتې نشي تې تښتېدلی لوز کې ګیري مونږ ټول اوس مونږ رب دی او په دې خوشحاله یو چې یا الله مونږ له دې توفیق راکړه چې مونږ تا سره دا لوز کړی دی دنیا کې ډېر خلک دي نه کلمه ویلې ده نه الله د هغه توحید مني نه د نبي صلی الله علیه وسلم سنت مني نو په دې به خوشحالېږو چې الله مونږ له دا توفیق راکړی چې دا کلمه م ویلې ده نو اوس په د الله نه دا غواړو چې الله اقرار خو در سره کړی دی خو درته خړ سترګې ونه درېږو یا الله شرمنده درته ونه درېږو یا الله توفیق راکړه چې په دې خپل اقرار کلک ودرېږو ځکه الله قرآن کې فرمایي ثم استقامو اوس به دا بندگان په دې خبره کلکېږي استقامت به اختیاری اوسئ بنده کلک شه اوس خلک وایي که نه هلکه دې شي ته خو دې راودنګل خو خپې دې کلکې که ځان اوس مضبوط که ورته